د پکتیکا ولایت اوسیدونکي به ډیر ژر د لمریزې برېښنا څخه برخمن شي. د دغه لمریزې برېښنا په جوړېدو سره به په یاد ولایت او یو شمېر ولسوالیو کې د برېښنا ستونزه حل شي. د پکتیکا والي وایي په یاد لمریزه برېښنا 2.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د یو خصوصي شرکت له لوري به یې چارې مخکې یوړل شي. چې آب و برق وزارت لخوا څخه د فیباران مؤسسې ته په بدل کې د معدن ورکول شوی دی. دا 15 میلیونه ډالر شاوخوا زیات و کم مصارف لري. دا به انشاءالله العزیز د یوې میاشتې په موده کې شروع شي او د 6 میاشتو تر 7 میاشتو پورې په دې موده کې به انشاءالله جوړ شي چې د دې ښار خلک به ټول ځنې مستفید شي. د لمریزې برېښنا د جوړولو چارې یو خصوصي شرکت ته ورکول شوي چې د معدن په بدل کې به د 8 میاشتو په موده کې چارې بشپړې شي. دا به انشاءالله 2.5 میګاواټه برق تولید کړي او دغه اول برخه کې خو به د ولایت دننه ښاریان ځنې مستفید شي، ادارې به ځنې مستفیدې شي. وروسته نو که بیا چیرې ګنجایش و بیا به دا نږدې ولسوالیو ته انشاءالله رسیدګي وکړو. په یاد ولایت کې د پتلو بند جوړولو چارې هم پیل شوي دي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به چارې بشپړې شي. یاد بند څخه به د برېښنا د تولید په برخه کې هم کار واخیستل شي. د پلتو بند د جوړولو افتتاح شوې ده. په 2.5 کاله کې به انشاءالله دا جوړیږي. 851 میلیونه افغانۍ به لګښت لري او 1 میګاواټ برق به دی تولیدوي. دغه به انشاءالله العزیز د دې ولایت لپاره دغه افتتاح شوی د کار یې شروع شوی دی. امید شته چې انشاءالله که ژوندي وو چې دا به ژر سرته ورسیږي. په دې 2.5 کاله کې به پوره شي او دا ولسونه به ځنې مستفید شي. د پتلو د برېښنا څخه به د مرکز پکتیکا په ګډون 3 نور ولسوالۍ یوسف خیل، مټاخان، سرروزي ولسوالۍ اوسیدونکي ورڅخه برخمن شي. په دې کې به انشاءالله العزیز یوسف خیل او مټاخان دغه ولسوالیو ته د نږدو سرحوزې دا ولسوالیو ته به انشاءالله العزیز د دې څخه برق ورکړل شي تر کوم ځایه او تر کومه حده پورې چې ګنجایش و هغو ولسوالیو ته به تقسیم. دغه راز د پکتیکا په 5 نورو ولسوالیو کې هم د بیارغونې چارې په پیلېدو دي چې په دې کې سړکونه، مکتبونه، مدرسې، کلینیکونه او د ولسوالیو ودانۍ چې ویجاړې شوي دي.